اووم درس: د تیر وخت درناوی وکړئ. په تیر وخت کې هره هیریدونکې شیبه له راتلونکي وخت نه غلا شوې ده. په ستونزو هره دقیقه تمرکز مو له حل لارې همدومره لرې کوي. که په هغو شیانو فکر کوئ چې تاسې سره باید نه وای شوی، نو اصلا د هغو شیانو مخه نیسئ چې غواړئ په ژوند کې در سره وشي. وایي ته چې ځان څه ګڼې هماغه درنه جوړیږي. دې حقیقت ته په کتو که چیرې ته پخوانۍ تجربې او تېروتنې د یوې شېبې لپاره هم تجربه کول نه غواړې، نو په اړه یې فکر هم مناسب نه دی. د دې اندېښنو او فکرونو پر ځای د تېرو پیښو او تجربو له درسونو د نوې پوهې او روڼ اندي لپاره کار واخله. د ژوند لویې ماتې لوی فرصتونه درښکاره کوي. لرغوني مفکر ایروپیدس ویلي په بدبخت کې د خوشحاله بدلون ښه فرصت دی. که تاسې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې وي، نو دا په دې معنا ده چې تاسې په ژوند کې د لوی هدف لپاره چمتو کیږئ. داسې هدف چې تاسې ورته باید په بصیرت سمبال وئ او هغه بصیرت تاسې په پخوانیو تجربو کې ترلاسه کوئ. دا درسونه د راتلونکي ودې لپاره وکاروئ. دا یاد ساتئ چې خوشحاله خلکو تر خفه خلکو ډېرې سختۍ تجربه کړې دي. توپیر یې دا دی چې دوی د خپلو یادونو د داسې مدیریت کولو وړتیا لري چې ژوند ښکلی کوي. او دا هم یاد ساتئ، که تاسې تر نورو ډېر ناکامیږئ، نو په دې معنا ده چې د ښه ژوند لپاره تر نورو ډېر ښه فرصتونه هم لرئ. څوک چې ډېر خطر مني د ډېر کار زړه هم لري او تر نورو ډېر کار هم کوي. دوی طبعا تر نورو ډېره ناکامي تجربه کوي. زه خو خپله که یو کار وکړم او پکې ناکام شم، دا ناکامي مې تر هغه بې زړه‌توبه ډېره ښه ده چې له امله یې بیخي کار ته نږدې نشم. زما خو دا خوښېږي چې پاتې ورځ د خپل انسانیت د پولو په پراخولو او هغه کارونو په کولو وکړم چې ظاهرا ناشوني ښکاري، نه هغه راحت او امنیت چې په لنډ تنګ ژوند کې وي. هیرودوت دا خبره په ډېره ځیرکتیا کړې ده. د راتلونکو پیښو له ویرې دا ښه ده چې د اټکل شویو چټلیو تر نیمایي په ډاډه زړه ورښکته شو. بوکر ټي واشنګټن بیا وایي ما دا زده کړې چې بریالیتوب په اوسني مقام او موقف نه اندازه کیږي، بلکې په هغو خنډونو اندازه کیږي چې د بریالیتوب په لاره انسان ترې راتېرېږي.